بسم الله الرحمن الرحیم مخکې مې دلته ولیکل چې what is Microsoft Word Microsoft Word څه شی دی صحیح ده دا ډېر غټ څه شي Word is a word processor word program دا چې دی word program یو لیکل بغیر نه کوي دا ریکارډ کې شته دی ښا word processor دا یو word processor دی ښا پوه شوي ها څنګه پوه شولای word processor دی اوس دا چې دی دا word what is ګوره اوس په پښتنه کې پښتنه ده ښا what is word څه شي processor دا خبره ده ته به یو چا ویل چې word program څه شی دی خو تا ورته ویل چې word processor دی خو اوس دا هغه وایي چې دا word processor څه شی شو تاسو خپل پوه شئ کنه پښتنه کې پښتنه ده ښا ګوره تاسو به ورته وایي چې those صحیح شو those program صحیح ده ها which ته دې بلې چوکۍ ته شاور وره which نخکاری ها which څنګه راځي وسوره ها which is used check صحیح شو الته ګوره check spelling صحیح شو and grammar هغه پروګرام چې موږ ته چې شي کوي spelling او grammar موږ ته چک کوي صحیح ده کنه ګوره زلل د لیکم spelling and grammar زلیکم دا څنګه هر ځل سره راځي زلیکم چې شي کمپیوټر صحیح ده خدا کمپیوټر میں ډبل ټی ورک صحیح شو دا چې دی دا زموږ د ګرامر غلطی ده کنه دا سپیلینګ غلطی ده کنه دا که رائټ په کلیک کوي دلته ترتوي چې دا د سولی کا کمپیوټر په دې شکل شو صحیح ده و صحیح ده کنه صحیح ده وش دې یو تعریف د دبل در کومه ام دې کې دی ښا چې دا د تشت لپاره استعماليږي یوز اف زما انګلیسي مې لږه ضعیفه ده ښا خو زه خیر دومره کولی شم چې تاسو کوی کوم صحیح ده یوز اف چې شي مایکروسافټ ورډ دا د څه لپاره پکاريږي یوز کیږي استعماليږي څه لپاره صحیح ده درس خو دا نه خراب نه دی ها بعض وخت په دې هغه ته ولګي په ټیپ بٹن باندې ښا بیا نه دا څه باندې کیپس لاک باندې هغه بیا کیپټل ته واړی ګوره ورډ صحیح ده دا